أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. سورة يوسف مکی سورت ده، یو سل یولس آیاتونه لري او 12 رکوګانې لري. ترتیب مصحفی کې 12 نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کې 53 نمبر سورت ده. وجه تسمیه دی سورت هم دا ده چې دی سورت کې با د یوسف علیه السلام قصه ذکر کیږي، نو د وجه نه ورته سوره یوسف ویل کیږي. ربط هم د سوره یوسف د سوره هود سره دا ده چې مخکې صورت کې د انبیاء علیهم السلام مختلف واقعات ذکر شلو او د دې خبرې ذکر وکړی شو چې انبیاء علیهم السلام ته مختلف تکالیف او ضررونه ورکړی شوي وو، خو هلته تکالیف او ضررونه د پردیو خلکو د طرف نه ورکړی شوي وو د الله رب العالمین انبیاءو ته. او دې صورت کې به یوسف علیه السلام ته تکلیف ذکر کیږي د خپل ورونو د طرف نه او د خپلوانو د طرف نه. نو مخکې د پردیو خلکو د طرف نه انبیاء علیهم السلام ته تکالیف، او دی صورت کې د خپلوانو د طرف نه او د خپل ورونو د طرف نه یوسف علیه السلام ته تکلیف. نو دا ربط دی د مخکې صورت سره. دعوه دی صورت همدا ده چې دی صورت کې به الله رب العالمین یو اثبات د توحید او رد د شرک کی. الله رب العالمین به خپل توحید ثابتی او دارنګه رد د شرک بکی، او دا په مختلفو طریقو باندې. کله رد شرک فی العلم وی، یعقوب علیه السلام ګوره عالم الغیب نو، په غیب باندې نه پوهېدلو، د خپلو زامنو د مکرونو د دسیسو نه خبر نو، د یوسف علیه السلام حال ورته نو معلوم، او داسې نور مختلفو طریقو باندې به رد شرک فی العلم وکي. دارنګه رد شرک فی العبادت بکی چې الله رب العالمین یوازې حقدار د عبادت دی او بل څوک د الله نه سوا حقدار د عبادت او بندګۍ نشته دی. او داسې نور په مختلفو طریقو باندې به اثبات د توحید او رد د شرک کی. دا یوه دعوه او یو مقصد د دې صورت دی. دویم مقصد د دې صورت دا دی چې د صورت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی هم ده. یعقوب علیه السلام د الله نبی دی، پیغمبر دی، تکالیفو باندې څرنګه صبر کړی دی او څرنګه استقامت یې کړی دی، نو دا به نبی صلی الله علیه وسلم ته یو تسلی وي که د ستا د دعوت په لاره کې څومره تکالیف او مصیبتونه راځي نو صبر وکړې. صبر الله رب العالمین بیانوي. دریم مقصد په دې صورت کې دا دی چې دې صورت کې به الله رب العالمین صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کی. نبی صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام د قصې تفصیل لاوړلو، حال دا دی چې د دې واقعې نه نبی صلی الله علیه وسلم خبر نو او دومره تفصیلي معلومات نه لرل، او نبی صلی الله علیه وسلم دا قصه بیان کړله د خلکو ته، دا واقعې راوړله. نو دا دلالت کوي صدق د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغې ته وحی کیږي، الله رب العالمین ورته وحی رالیږي. خلاصه دې صورت هم دا ده چې ابتدا نه به الله رب العالمین صدق د قرآن ذکر کوي، ترغیب قرآن ته او رښتینوالی د قرآن کریم، او د هغه نه وروسته بیا د یوسف علیه السلام تفصیلي واقعه ذکر کوي، او هغه په مختلفو مقاماتو او مختلفو برخو باندې مشتمله ده. ابتدا نه د یوسف علیه السلام خوب لیدل، او بیا د ورونو حسد د هغې سره پیدا کېدل، کوی ته غورځول، او بیا د هغې نه یوه قافلې والا راویستل او په مصر کې هغه خرڅول، بیا د عزیز مصر د زنانه په تهمت کې راګیرېدل، او بیا زندان ته تلل، زندان نه راوتل او وزیر خزانه مقررېدل. نو دا تفصیلي واقعه به په دې صورت کې ذکر کیږي. او اصل واقعه د دې صورت د نزول هم دا وه چې مفسرینو لیکلي دي چې یهودیانو د مکې مشرکانو ته ویل چې د پیغمبر نه تاسې پوښتنه وکړئ چې یعقوب علیه السلام خو کنعان کې اوسېدلو، نو دی مصر ته بیا څنګه تللی و، اول ته څنګه آباد شوی و. الله رب العالمین دا صورت راولیږلو چې دا د وجې د یوسف علیه السلام نه چې یوسف علیه السلام په مصر کې خرڅ شلو، بیا هغه زندان کې او بیا وزیر د خزانې شلو، بیا یعقوب علیه السلام ټوله کورنۍ هغه مصر ته انتقال شوله. نو مقصد او هدف دا دی چې د یوسف علیه السلام واقعه به ذکر کیږي، او دا په ډېرو فایدو باندې مشتمله ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله پوهیږي دې په معناو، حروف مقطعات دي، دې په معناو مقصد باندې الله پوهیږي.
تلک آیات الکتاب دا آیاتونه دا کتاب دی المبین چې ښکاره بیان کی. انا انزلناه یقینا نازل کړی دی موږ دا کتاب قرآن عربیا په واضحه ژبه. عربي دا واضحه ژبه ده. لعلکم دې دپاره چې تاسې تعقلون عقل نه کار واخلئ. دې کې سوچ و فکر وکئ او د عقل نه کار واخلئ. نحنو موږ نقص علیک بیانو په تا باندې احسن القصص ښایسته بیان او ښایسته قصه په تا باندې بیانو. بما په دې وجه اوحینا چې وحی شروع کړی د مونږ الیک تا ته هذا القرآن د دې قرآن. وان كنت اگر کوي ته من قبله مخکې دین لمن الغافلین خامخا د ناخبرونه د قصې نه د واقعې نه ته ناخبره وي خو موږ درته د وحی په ذریعه باندې دا قصه بیان کړو. دا صدق د قرآن کریم شلو. الله رب العالمین د کتاب صدق شلو. دې نه وروسته به اوس واقعه د یوسف علیه السلام شروع کیږي. نو ابتدا د واقعې او مقدمه دې ځای نه شروع کیږي چې یوسف علیه السلام خوب ګوري چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ دا ټول ماته سجده کوي. پلار ته یعقوب علیه السلام ته دا خوب بیان کړلو. هغه پوه شو د دې په تعبیر باندې ورته ویل چې دا خوب ګوره ورونو ته بیان نه کړي چې هغوی به تا ته دسیسې جوړې کړي. دا ستوري د دې تعبیر په ورونو باندې و. لمر پلار او سپوږمۍ نه مراد مور وه او تعبیر هم 40 کاله وروسته همداسې واقع کیږي چې ټول یوسف علیه السلام ته سجده تعظیم کی. هغه چې د هغوی په دین کې جایز وه. وروسته به انشاءالله په دې باندې خبره وشي. نو دې د وجې نه یعقوب علیه السلام ورته ادب ذکر کوي چې دا خوب د ورونو ته مه بیانوه. اذ قال یوسف کله چې ویل یوسف علیه السلام لابیه پلار خپل ته یا ابت ای پلاره انی رأیت یقینا ما ولد الاحد عشر کوكبا 11 کوكبا ستوري والشمس عنمر والقمر او سپوږمۍ رأیتهم ما ولد لی چې ما ته ساجدین سجده کوونکي دي. نمر او سپوږمۍ او دا ستوري ټول ما ته سجده کوي. قال یا بني لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. د آیات کې اوس د یعقوب علیه السلام توصیه خپل زوی یوسف علیه السلام ته چې دا خوب د دې ورونو ته مه بیانوه. قال ویل یعقوب علیه السلام یا بني ای زویا لا تقصص مه بیانوه رؤیاک خوب خپل علی اخوتک ورونو خپلو ته. دا خپل خوب دی خپل ورونو ته مه بیانوه. ویاکیدو نو چل به جوړ کړي لکه تا ته کیدن څه چل دسیسې او چلونه او حسد به سره پیدا شي. دا دلیل دی په دې باندې چې خوب یو نیک انسان ته بیانول پکار دي او هر چاته دا خوبونه بیانول هم نه دي پکار. ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پاره د انسان عدو مبین دشمن ښکاره دی. شیطان به هغوی ته وسوسې ور واچي قسمه قسم دسیسې به تا ته جوړې کړي. وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث. د آیات کې اوس یعقوب علیه السلام خپل زوی یوسف علیه السلام ته تسلی ورکوي او دا بشارتونه او زیری هم دي چې تا به الله غوره کوي او د خوبونو په معنا باندې به تا ته پوهه درکوي او دارنګه نبوت او وحی او پیغمبري به تا ته درکوي. وکذلک او دغسې یجتبیک غوره کوي به تا لره ربک رب ستا ویعلمک او ښیي به تا ته من تأویل الاحادیث معنا د خوبونو تعبیرونه او معنا به تا ته ښیي. ویتم او پوره به کړي نعمته نعمت خپل علیک په تا باندې وعلى آل یعقوب او په اولاد د یعقوب علیه السلام کما اتمها لکه څرنګه چې پوره کړی د احسان علی ابویک په دواړو پلارانو ستا من قبل مخکې دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی. تا ته به هم نبوت درکوي پیغمبري به درکوي. ان ربک یقینا رب ستا علیم حکیم علیم پوها حکیم حکمتون والا ذات دی. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. د آیات کې اوس فائدو د قصې د یوسف علیه السلام ته الله اشاره کوي لیکن آشنا عبرتونه او فائدې شته کنه. لقد كان یقینا شته فی یوسف په قصه د یوسف علیه السلام کې و اخوته او په ورونو د هغې کې آیات عبرتونه للسائلین د پاره د سوال کوونکو. څوک چې پوښتنه کوي د پوښتنه کوونکو د پاره پکې مختلف عبرتونه شته دي. د یوسف علیه السلام په دې قصه کې انسان
په دقت سره فکر وکړي، د هغه فوایدو کې فکر وکړي، د هغه په مسایلو کې فکر وکړي، نو تعجب به وکړي چې دې قصه کې او دې صورت او دې واقعه کې څومره عجیبه فواید الله رب العالمین ذکر کړي دي. په دې کې د عقیدې مسایل شته، د توحید مسایل الله رب العالمین د کې ذکر کړي دي، د اعمال صالحه او ذکر په دې کې الله رب العالمین کړي، د معاصی او د ګناهونو ذکر الله رب العالمین په دې کې کړي دي. دارنګه د خلکو د مکرونو، د سیسو او فریبونو، د زنانو فریبونه، د هغې ژړاګانې او د ژړا اقسام او داسې نور دا قصې په کې الله رب العالمین ذکر کړي دي. زندان او د هغې احوال او په هغه کې زندگی د دې تفصیلات الله رب العالمین په دې صورت کې کړي دي. دارنګه د قیمتونو، د پیمانو او د لوښو ذکر الله رب العالمین په دې کې کړی دی. اعداد په دې کې دي، د حیواناتو ذکر په دې کې دی، د تاریخ او د سیاست او د وزارت او د بادشاهي خبرې د کې دي، او داسې نور مختلف فواید او عبرتونه الله رب العالمین دې صورت کې ذکر کړي دي. نو ځکه الله رب العالمین وایي چې دې کې د پوښتنې کوونکو دپاره او سوال کوونکو دپاره مختلف عبرتونه دي دې صورت کې. دا یقیني ده چې ډېر ناشنا عبرتونه او حکمتونه او فایدې دې صورت کې شته. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. دا آیت نه اوس وروسته هغه مکرونه د ورونو د یوسف علیه السلام ذکر کی، خپلو کې مشوره کول، پلار ته راتللو، د یوسف علیه السلام دپاره دسیسې او مکرونه جوړول. دا واقعه به الله رب العالمین د دې نه وروسته ذکر کی. اذ قالوا کله چې ویل دوی له یوسف خامخا یوسف علیه السلام او اخوه او ورور د هغه چې د هغه بنیامین نومو، دا دواړه احبو ډېر خوښ دي الی ابینا پلار زمونږ ته، منا زمونږ نه ورته دا ډېر ګران دی او ډېر خوښ دي. ونحن عصبتون او حال دا دی چې مونږ مضبوطه ډله یو، مونږ یو جماعت یو، ډله یو، او دوی زمونږ پلار ته چې دی ګران دي. ان ابانا یقینا پلار زمونږ لفی ضلال خامخا په سادګۍ مبین ښکاره کې دی. زمونږ پلار وایي ساده دی او په هغه ښکاره سادګۍ کې دی. اقتلوا یوسف او وژنئ یوسف لره او اطرحوه یا وغورځوئ هغه لره ارضا یوې ځمکې ته یخلو لکم خالی بشي تاسې ته وجه ابیکم مخه د پلار ستاسې د هغه پلار مخه او د هغې توجه به تاسې ته خالی شي. وتکونو او شی به من بعده وروسته دې کار نه قوما صالحین، قوم نیکان، وروسته به توبه وباسئ او نیکان خلق به شئ. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. یو مشر پکې راولګېدلو، هغې ویلې وژنه یې ما خو یو کوهي کې چېرته واچوئ او دا قافلې راځي نو هغې به یې ځان سره ویسي ورک به شي. قال قائل ویل یو ویونکي منهم د دوی نه لا تقتلوا یوسف مه وژنئ یوسف لره والقوه او غورځوئ هغه لره فی غیابة الجب په تیارو د کچه کوهي کې، کچه کوی او خام کوی د هغه په تیارو کې وغورځوئ یو طرف ته. یلتقط هو به مومي هغه لره بعض السیارتې بعضې قافلې والا. ان کنتم فاعلین که تاسې کوونکي د کار لره کوونکي نو دا کار وکړي. نو په دې خبره باندې د نورو مشوره م راغلله چې همداسې به وکړو او کوهي ته به یې وغورځو. نو اوس د هغه نه وروسته راځي او پلار ته قسم بهانې کوي، مکرونه او چلونه ورته جوړی چې دا یوسف علیه السلام د دوی سره پرېږدي. قالو ویل دوی یا ابانا یا پلار زمونږ ما لکه څه وجه د تا لره لا تأمنا چې اعتماد نه کوې په مونږ باندې علی یوسف د یوسف علیه السلام باره کې، مونږ باندې باور نه کوې او مونږ باندې اعتماد نه کوې، یوسف علیه السلام مونږ سره نه پرېږدي. وانا یقینا مونږ له هغه لره لناصحون خامخا خیرخوا یو، مونږ د هغه خیرخواهي کوونکي یو. ارسله ولېږه د لره معنا زمونږ سره غدن سبا یرتع چې خوراک وکړي ویلعب او لوبې وکړي، مونږ سره به لوبې وکړي او خوراک به وکړي، دا ګورګورې او دا سیزونه به وخوري. وانا له او یقینا مونږ د لره لحافظون خامخا حفاظت کوونکي یو، مونږ یې ساتنه کوو، حفاظت یې مونږ کوو. قال انی لیحزنني ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب. دې کې اوس د یعقوب علیه السلام جواب د خپلو زامنو ته چې زه ویرېږم چې تاسې به دنه غافله شئ او دا به درنه چېرته لیوه وخوري. قال ویل یعقوب علیه السلام انی یقینا لیحزنني خفه کوي ما لره ان تذهبوا دا چې بوځئ تاسې به د لره واخاف او زه ویرېږم ان یأکله الذئب چې وبخوري د لره الذئب لیوه.
وانتم او تاسې به عنه د ده نه غافلون ناخبر یې، تاسې به ناخبر یې، لیوه به یې درنه وخوري. قالو دوی ویلې لئن اکله الذئب، که چیرې وخوړلو ده لره الذئب لیوه، ونحن عصبتنا او مونږ مضبوطه ډله یو، انا یقینا مونږ به اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوان والاونه یو، تاوانیان به یو که مونږ نه دا لیوه خوري. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، خلاصه دا چې د یعقوب علیه السلام نه د یوسف علیه السلام اجازه واخیستله او دی د ځان سره بوتللو. هلته اوس تدبیر ورته جوړی چې کوی کې واچي، نو کوی کې واچولو او د هغه کمیس یې راوړلو، د دروغو وینه یې پې باندې لګولې او پلار ته ژاړي چې بس دی لیوه وخوړلو، مونږ منډې والې، یو بل سره مقابلې کولې او دی هم د خپلو سامانونو سره کېنولې او لیوه وخوړلو. ولیکن دا ټول مکرونه او دسیسې او د دروغو چلونه جوړولو. فلما ذهبوا، نو هر کله چې بوتللو دوی به هغې لره، واجمعوا او کلکه اراده یې وکړله ان یجعلوه چې واچي هغه لره فی غیابة الجب، په تیارو د کچه کوی کې، د کچه کوی په هغه تیارو کې وګرځي او هغې کې واچي. واوحینا وحی وکړله مونږ الیه د یوسف علیه السلام ته، لتنبئنهم چې خامخا خبر به ورکې ته دوی ته، یوه ورځ به خبر ورکې د دې واقعي، بامرهم په کار د دوی هذا چې دا دی، وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدله. یوسف علیه السلام په دې وحی باندې دوی نه پوهېدله. او یا معنا دا ده چې په راتلونکي زمانه کې یوسف علیه السلام دوی ته خبر ورکوي نو دی به نه پېژني. وجاءوا اباهم عشاء یبکون، نو کله چې یوسف علیه السلام کوی ته واړتولو، د ده نه وروسته اوس نور مکرونه کوي. یو دا دی چې ناوخته یې کړلو، په دې وجه باندې چې پلار مې پوه شي چې داسې واقعه رامنځته شوې، نو د دې د وجې نه ناوخته شولو. بله دا ده چې ناوخته راځي د ماسخوتن په وخت کې دوی هغه د دروغو مکرونه او ژړاګانو پته به یې ونه لګېږي. نو راغلل او یعقوب علیه السلام ته ژاړي د دروغو او ورته وایي چې یوسف علیه السلام لیوه وخوړلو او د دروغو په کمیس باندې وینه اچولې وه، نو هغه هم ورسره راوړلو. وجاءوا او راغلل دوی اباهم پلار خپل ته عشاء په ماسخوتن کې یبکون چې ژړلې، ژړاګانې کولې، د دروغو ژړا یې کوله. دا دلیل دی په ده باندې چې مفسرین وایي چې ژړا دا د صدق دلیل نه دی، چې څوک ژاړي په یو قضیه کې نو دی به خامخا رښتینی وي. یوسف علیه السلام د ورونو ژړلي دي، ولیکن دوی دروغجن دي، په دروغه باندې ژاړي. کله کله ژړا دا د مکر د وجې نه وي. د ژړا ډېر قسمونه دي، اهل علم او مفسرینو ذکر کړي دي. د دې د وجې نه ژړا دا په صدق د یو چا باندې دلالت نه کوي چې هر سړی دې ژاړي هغه به رښتینی په خپله دعوه کې نه، بلکې کله د مکر د وجې نه، کله په دروغو باندې ژړا وي او کله مختلف قسمونه دي د ژړا. خاص طور ښځو کې چې دی د ژړا قسمونه دا ډېر زیات وي، د مکر ژړاګانې او قسمه قسم د دروغ ژړاګانې برته کوي. قالو دوی ویل یا ابانا ای پلاره زمونږ، انا ذهبنا یقینا مونږ لاړلو، نستبق منډې مو وهلې، استباق مو کول، یو بل سره مو منډې وهلې او مقابلې مو کولې. وترکنا یوسف او پرې مو ښودلو یوسف علیه السلام عند متاعنا د سامانونو خپلو سره، فاکله الذئب نو خوړلو هغه لره الذئب لیوه راغی او هغه یې وخوړلو. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، دا اوس نور ټینګار کوي. یعقوب علیه السلام ورته جواب نه دی ورکړی، دوی وایي چې بس ته موږ باندې باور نه کې، باور په موږ باندې وکړه. دا د دروغجنو حال او کیفیت وي چې یوه خبره باندې ډېر تاکید کوي. تا به ورته څه ویلي نه، هغه نور هم پکې تاکید کوي او نور هم چې دی د ځان د خلاصولو دپاره نورې چنې وهي. وما انت او نه ته بمؤمن لنا باور کوونکی په موږ، ولو كنا صادقین اگر که یو مونږ صادقین رښتینی، اگر که مونږ رښتینی یو ته مونږ باندې باور نه کې. وجاءوا على قمیصه بدم کذب، دا بل مکر د دوی. یوسف علیه السلام کمیس یې راخیستی او چېرته د حیوان په وینه باندې لړلی، پلار ته یې راوړلو چې وګوره دا د یوسف علیه السلام کمیس دی، هغه لیوه وخوړلو، دا پاتې دی. وجاءوا او راوړلو دوی علی قمیصه په کمیس د هغه بدم وینه کذب د دروغو. د یوسف علیه السلام په کمیس باندې د دروغو وینه راوړله، وینه یې باندې د دروغو مږلې وه چې دا لیوه وخوړلو. لیکن یعقوب علیه السلام ته پته ولګېدله چې داسې دروغ وي، نو هغه ورسره دا خبره ونه منله. قال ویل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم،
بلکې ښایسته کړی دی لکم تاسې ته انفسکم نفسونو ستاسو امرن یو کار، تاسې یو څه دسیسه مسیسه جوړه کړې ده او دا حقیقت نه لري. فصبر جمیل، نو صبر ښایسته صبر د ما لره لایق دی چې صبر وکړم. والله المستعان، او الله تعالی نه مدد غوښتلی شي علامه په مقابله د هغه کې تصفون چې تاسې بیانوئ. تاسې چې څه وایئ او څه بیانوئ د دې په مقابله کې الله رب العالمین نه کومک غوښتلی کېږي او د الله رب العالمین نه زه مدد غواړم او زما دپاره صبر پکار دی په دې واقعه باندې. وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوا. دینه اوس بل مقام د واقعې شروع کېږي او په دې کې نور ظلمونه د یوسف علیه السلام د ورونو دي چې هغوی د یوسف علیه السلام خرڅ کړلو، ولیکن بیرته په دې کې د الله رب العالمین د احسان ذکر هم کېږي چې الله رب العالمین دی یوسف علیه السلام د عزیز مصر کور ته ورسولو، اول ته ورته ژوند او زندگی نصیب کړله. وجاءت سیارة، او راغله یوه قافله، فارسلوا، نو ولېږلو هغوی واردهم سقاو خپل یا مشکي خپل. وارد هغه چاته ویلی کېږي چې یو قافلې نه مخکې لاړ شي او هغوی دپاره د اوبو انتظام کوي. څوک ورته سقا وایي، څوک ورته مشکي وایي، په هر تعبیر باندې خو لیکن معنا همدا یوه ده. هغه شخص ته ویلی کېږي چې هغه د قافلې نه مخکې لاړ شي او هغوی ته د اوبو انتظام کوي. نو فارسلو ولېږلو دوی واردهم هغه مشکي خپل یا سقاو خپل، فعدلا، نو زوړنده یې کړله دلوهو بوقه خپله، هغه خپله دا بوقه د کوی ته زوړنده کړله. قال وی ویل یا بشرا ای زیره دی، هذا غلام، دا خو یو غلام دی. یوسف علیه السلام هغه بوقې پورې ونښتلو کومه چې دوی د اوبو دپاره ښکته کړې وه. نو کله چې هغه ورکې راوختلو نو دوی خوشحاله شو په دې باندې، وی ویل چې دا خو غلام لاسته راغللو. واسروه، او پټ کړلو دوی هغې لره بضاعة، دپاره د تجارت او د خرڅولو دپاره پټ کړلو. والله علیم بما یعملون، والله الله تعالی علیم پوهه دی بما یعملون په هغه څه یعملون چې دوی کوله، دوی چې څه کول الله رب العالمین په هغه باندې پوهه ذات دی. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، نو د یوسف علیه السلام دا ورونه راولګېدل یا د قافلې والا راولګېدل، هغه په ډېرو کمو او بېکاره پیسو باندې خرڅ کړلو، ځکه هغه کې بې رغبت او هغه قدر او هغه اهمیت دی ته نه معلوم. وشروه، او خرڅ کړلو هغوی ده لره بثمن بخس په قیمت بېکاره، دراهم لږې پیسې، معدودت د شماره، په لږو او بېکاره پیسو باندې هغه خرڅ کړلو. شروه دوی خرڅ کړلو، یا ترنه د یوسف علیه السلام ورونه مراد دي چې دوی د خرڅ کړلو، او یا مراد د قافلې والا دي چې دوی خرڅ کړلو. بثمن بخس په قیمت بېکاره باندې حرامو پیسو باندې خرڅ کړلو، ځکه آزاد سړی خرڅول دا ناروا وي او حرامې وي. او دراهم معدوده لږې پیسې وي چې هغې شمارل اسانه وي، نو په لږو پیسو باندې خرڅ کړلو. وکانو، او دوی فیه په هغه کې من الزاهدین د بې رغبتونه، هغې کې رغبت نو او مینه نه وه په هغې کې، او د هغې اهمیت او د هغه قدر ورته نه معلوم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمي مثواه. د آیت کې اوس الله رب العالمین ذکر د احسان کوي په یوسف علیه السلام باندې. یوسف علیه السلام چې مصر ته ویوړلی شو نو هلته دی په عزیز مصر باندې خرڅ کړی شو. عزیز مصر دی واخیستلو، د مصر د خزانې وزیرو هغه دی واخیستلو او کور ته ویوړلو د دې په نیت باندې چې یا به خپل ولد او بچی ونیسي او یا به خدمتګاري خدمت به ده کوي. وقال الذي، ویل هغه سړي اشتراه چې واخیستلو د لره من مصر د مصر والاونه، لامرأته خپلې ښځې ته، اکرمي مثواه چې عزت کوه، مثواه د ځای د اوسېدو ده ته ځای د اوسېدو ښایسته برابر کوه، د عزت کوه. عسا کېدی شي ان ینفعنا چې فایده راکړي موږ ته، او نتخذه یا به ونیسو د لره ولدن په ځای د بچي په ځای باندې به دی ونیسو. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، لیکو ذکر د احسان کې چې الله رب العالمین په دې طریقه باندې دته ځای ورکړلو، احسان الله رب العالمین په ده باندې وکړلو. وکذلک، او دغسې مکننا ځای ورکړلو مونږ لیوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې، ولنعلمه، او دې دپاره چې وښیو مونږ دته من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه، تعبیر د خوبونو معنا د خوبونو دته وښیو.
والله غالب والله تعالی غالب دی علی امره په کارونو خپلو ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا يعلمون نه پوهیږي الله رب العالمین چې څه فیصلې کړي وي الله رب العالمین هغه کوي ولیکن اکثر خلک دې نه پوهیږي ناپوه وي ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما دین اوس بل مقام د واقع د یوسف علیه السلام شروع کی یوسف علیه السلام چې کله ځوانۍ ته ورسېدلو ځوان شو نو بل امتحان سره الله رب العالمین مخ کړلو د عزیز مصر د ښځې امتحان سره مخامخ شولو چې هغه ورنه د زنا مطالبه وکړله د بدکارۍ او د فحشاو مطالبه یې د هغې نه وکړله دروازې بندې کړلې او د ده نه مطالبه وکړله بالاخره دې منډه کړله او هغې د شا نه ونیولو تر دې پورې چې د شا د طرف نه د کمیس وشکېدلو خو الله رب العالمین اخر هم د ده پاکدامني دا ښکاره کړله نو دې واقعې ته به دې نه وروسته الله رب العالمین اشاره کوي ولما بلغ او هر کله چې ورسېدلو د اشده ځوانۍ خپلې ته آتیناه نو ورکړلو مونږ دته حکما علم د فیصلو او پویه د فیصلو مونږ دته ورکړله وعلما او پویه د دینه وکذلک او دغسې نجزي المحسنین بدله ورکوو مونږ المحسنین ښایسته عمل کوونکو ته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب د آیت کې اوس هغه مطالبه د ښځې د عزیز مصر ذکر کیږي د یوسف علیه السلام نه چې هغې دروازې بندې کړلې او د هغه نه وروسته د یوسف علیه السلام نه مطالبه د بدکارۍ وکړله خو یوسف علیه السلام هغه ویل چې معاذ الله الله رب العالمین نه زه په دې باندې پناهي غواړم او دا کار چې کوي خو ظالمان نشي کامیابېدی وراودته مطالبه وکړه د نه التي هغې زنانه هو فی بیتها چې هغه فی بیتها په کور د هغې کې و عن نفسه په باره د نفس د ده کې دا څوک وه د عزیز مصر ښځه وه او نومې مشهور نومې زلیخا دی نو دې ته نه مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام د نفس په باره کې وغلقت الابواب او بندې کړلې الابواب دروازې ټولې دروازې هر څه یې بند کړل وقالت ویلې د هی تلک راشه تا ته ویمه قال ویل یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله باندې انه یقینا دا ربي رب زما دی احسن مثوای چې ښایسته کړی دی مثوایا ځای د اوسېدلو زما ربي نه مراد یا هغه خپل سید ته اشاره ده چې د ما ته ښایسته ځای برابر کړی دی زه څنګه د هغه په عزت کې تجاوز وکړم او یا مراد الله رب العالمین دی چې الله رب العالمین دومره اسباب ما ته برابر کړي دومره احسان یې کړی څنګه د هغه خلاف وکړم انه یقینا لا یفلح الظالمون نشي کامیابېدی الظالمون ظالمان الله نه کامیابوي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه د آیات کې مغه کلک قصد او ارادې د زلیخا ته الله رب العالمین اشاره کوي چې د کلک قصد کړو ولیکن الله رب العالمین دغه نه یوسف علیه السلام پاک وساتلو ولقد همت او یقینا کلک قصد کړو د زنانه به داغه د یوسف علیه السلام کلک قصد کړو وهم بها او قصد کړو هغه بها د دې زنانه لولا ان رأى کچری نه وی لیدلې برهان ربه دلیل خپل رب برهان ربه نه مراد شریعت دی او هغه دلیل ایمانی دی چې د پزړه کې و د زنا قباحت او دغه بدی چې د پزړه کې و د الله رب العالمین د شریعت او د الله رب العالمین د حکم د وجنه هغه کنه ویلی دله نو دی به هم دغه قص کړي وي چې د برهان ربه نه مراد یعقوب علی السلام هغه شکل او تصویر ذکر کړي دی چې د ورته راغلو نو دا صحیح نه د مفسرینو په معیارت کړي دی مراد دلته هغه شریعت دی او یا هغه دلیل ایمانی دی چې د پزړه کې وو د دې د وجنه یوسف علیه السلام هغه زنانه قص نه دی کړي کذالک دغه سیو ساتلو مونږه لنصرف دې د پاره چې واړو مونږه عنه د دنا سوء بدی والفحشاء او بحیاي د دنا بدی او بحیاي مونږ واړو انه من عبادنا المخلصین انه یقینا د من عبادنا د بندگانو زمونږ نو المخلصین چې بچ ساتلې شوی دی ګناو بحیاي نه دی بچ ساتلې شوی واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب دعات کې موس هغه مکرونه د زلیخا ذکر کیږي یوسف علیه السلام دنه مخ واړو منډه وکړله ځکه چې د منکر او د بحیاي او د فحشا او داسې ځایونو نه انسان تیښته کوي
نو هغه ورپسې لاس واچو زلیخا او د هغه کمیس یې د شا د طرف نه وشکولو. په دې وخت کې دروازې سره عزیز مصر وموندلو. عزیز مصر او د دې ښځې خاوند راغی نو د مخې په یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګولو چې د زمانه د زنا او د بدکارۍ مطالبه کړې ده. واستبق الباب او منډه کړله دواړو الباب دروازې ته. وقد توسیر کړلو د زنانه قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام کمیس یې څیرې کړلو من دبرین د شا طرف نه. والفیا وموندلو د دواړو سیدها خاوند د دې ښځې لدل بابي د دروازې سره خاوند یې مخې ته راغی. قالت ویلې دې زنانه ما جزاء نه ده سزا من دا هغه چا اراده باهلک چې اراده لري د ښځې ستا سره سوءا د بدکارۍ الا مگر ان یسجن چې جیل ته واچولی شي او عذاب علیم یا عذاب دردناک دی. د شخص ته باید دردناک عذاب ورکولی شي او یا جیل ته دی واچولی شي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. د آیات کې ذکر د دفع کولو د تهمت د یوسف علیه السلام د خپل ځان نه. یوسف علیه السلام هغه تهمت د خپل ځان نه لرې کوي چې نه مطالبه ده کړې ده ما نه ده کړې او دی دروغجنه ده. خو کله چې د دواړو طرف نه دعوې وشولې نو عزیز مصر په دې وخت کې فیصله نه شوه کولی. هماغه و چې د زنانه یو خپلوان نه ولګېدلو او هغه فیصله وکړه چې وګورئ د یوسف علیه السلام که چېرته کمیس د مخې طرف نه شکېدلی وي نو بیا به مطالبه د یوسف علیه السلام کړې وي او که چېرته د شا د طرف نه کمیس شکېدلی وي نو بیا به مطالبه د زنانه کړې وي. دا زنانه به بیا دروغجنه وي او دا یوسف علیه السلام به بیا صادق او رښتینی وي. قال ویل یوسف علیه السلام هي راودتنی دی زنانه راودتنی مطالبه کړې ده مانا عن نفسی په باره د نفس زما کې. وشهد او گواهی وکړله شاهدون یو گواهی کوونکي من اهلها د کورنۍ د هغې نه. دې زنانه د کورنۍ نه یو شخص دا گواهی وکړله او فیصله یې وکړله. ان کان قمیصه که کمیس د یوسف علیه السلام کمیس قد څیرې شوی وي من قبل د مخې طرف نه فصدقت نو ښځه رښتیا وایي وهو او دا سړی من الکاذبین د دروغجنو نه دی. یوسف علیه السلام به بیا دروغ وایي. و ان کان او کوي قمیصه کمیس د قد چې څیرې شوی وي من دبرین د شا طرف نه فکذبت نو ښځه دروغ وایي وهو او دا سړی من الصادقین د رښتینو نه دی. فلما رأى نو هر کله چې ولیدلو قمیصه کمیس د قد چې څیرې شوی و من دبرین د شا طرف نه قال ویل د انه یقینا دا من کیدکن د مکر ستاسې نه دی. ان کیدکن عظیم ان کیدکن یقینا مکر ستاسې عظیم لوی دی. دا مکر تاسې کړی دی او ستاسې دا مکر دا ډېر لوی دی. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک. کله چې عزیز مصر پوه شولو په حقیقت باندې نو یوسف علیه السلام ته هم وی چې بس د دې خبرې نه تیر شه او دا خبره مخ وروه او خپلې ښځې ته وایي چې ګناه تا کړې ده بس د خپلې ګناه بخښنه دې وغواړه. یوسف وایي یوسف اعرض مخ واړوه عن هذا د دې خبرې نه د دې خبرې د خپرولو نه چې دی مخ وګرځوه. واستغفري او بخښنه وغواړئ ښځې لذنبکي د ګناه خپلې د خپلې ګناه بخښنه دې ته وغواړه. دا خطاب دی ښځې خپلې ته. انک یقینا ته کنت من الخاطئین ته یې د خطاکارو نه ته د خطاکارو نه او د خپلې ګناه بخښنه دې وغواړه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. دا آیت نه وروسته اوس بل مقام د دې واقعي دی. دا خبره استخبره شوله ښار کې دا خبره خوره شوه چې د عزیز مصر ښځه دغه خپل غلام نه چې دی مطالبه کوي د بدکارۍ. د عزیز مصر ښځې زلیخا ته دا خبره ورسېده چې خبره خو ښار کې خپره شوې ده. نو راولګېدله د زنانه او د دې کلي او د وطن د ښځو دپاره قسمه قسم مکرونه جوړ کړل. د هغې دپاره اوس مکر جوړی هغې ټولې دعوت کړلې او راغللې چړې ټولو ته لاس کې ورکړلې او یوسف علیه السلام ته یې ویلې چې راووځه پې باندې. کله چې یوسف علیه السلام راووتلو هغه ته الله رب العالمین ښایست ورکړی. د ډېر تعجب د وجې نه د زنانو ټولو د خپل لاسونه په دې چړو باندې زخمیان کړل او ډېر تعجب یې وکړه چې دا خو ملایک ده دا خو انسان نه دی. نو بیا په دې ځای کې عزیز مصر د ښځې اقرار وکړلو چې و د ده نه ما مطالبه کړې وه او که دی زما مطالبې ونه مني دی به زندان ته ځي. نو دې واقعې ته الله رب العالمین د آیتونو کې اشاره کوي.
وقال نسوة ویل خزو فی المدینه په ښار کې امرأة العزیز چې ښځه د عزیز مصر تراود مطالبه کوي فتاها د خپل غلام نه عن نفسي په باره د نفس داغه کې هغه نه د بدکارۍ مطالبه کوي قد شغفها یقینا پټکړې د یوسف علیه السلام ها د ښځې لره حبا په محبت کې شغف اصل کې هغه د زړه پردي ته ویلی کېږي ګویا کې د یوسف علیه السلام د مینه د دې زنانه په دې زړه په پرده کې ننوتلې ده انا لنراها یقینا خامخا وینو موږ دې لره فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې د ښکاره ګمراهۍ کې پرته ده چې د یو غلام نه چې دی هغه مطالبه کوي او خپل عزیز مصر ښځه ده د وزیر د خزانې ښځه ده او د یو غلام نه دا مطالبه کوي فلما سمعت نو هر کله چې واورېدلو دې ښځې بمکرهن الطعن د هغوی دې خبره شوله چې دا د ښار ښځې په دې باندې طعن کوي بدرد په ده باندې وایي ارسلت نو جواب یې ولېږلو الیهن هغوی پسې واعتدت او تیارې کړلو لهن هغوی دپاره متکئا ځای د تکیګانو مجلس برابر کړلو بالښتونه وغیره برابر کړل وآتت او ورې کړه کل واحدة هر یوې ته منهن د هغوی نه سکینا چاړه یا مخې ته ورته میوه کېښوده او چاړه ورته لاس کې ورکړله وقالت اخرج او ویل هغې ته چې راوځه علیهن دوی ته زنانه یوسف علیه السلام ته ویل چې دوی ته راوځه فلما رأینه نو هر کله چې دوی ولیدلو هغې لره اکبرنه لوی وګڼلو هغې په ښایست کې ډېر لوی وګڼلو وقطعنا او کټې کړل ایدیهن لاسونه خپله وقلنا او دوی ویل حاش لله پاکي د الله لره ما هذا نه دی دا بشرا بشرا دا خو انسان نه دی او بشر نه دی ان هذا نه دی دا الا ملک کریم مگر ملائک عزتمند دی یو عزتمند ملائک دی انسان خدا سي ښایسته نه یوسف علیه السلام ته الله رب العالمین ډېر ښایست ورکړی قالت فذلکن الذي لمتنني فيه کله چې زنانه راولګېدې یو لاسونه یې کټ کړل او تعجب یې د یوسف علیه السلام نه وکړلو نو دې وخت کې اوس د عزیزي مصر ښځه رالګېږي او دا زنانه ملامته کوي چې ګوره تاسې زه د دې په باره کې ملامته کولم او تاسې خپله دومره تعجب وکړلو او بیا هغه پاکدامني د یوسف علیه السلام هم ذکر کوي چې د مطالبه ما کړې ده یوسف علیه السلام نه ده کړې خو که لیکن زما مطالبه ونه مني دی به زندان ته ځي قالت ویلې دې زنانه فذلکن الذي دا هغه کس دی لمتنني چې زه ملامته کولم تاسې فیه په باره د ده کې د ده باره کې تاسې زه ملامته کولم ولقد راودته او یقینا مطالبه کړې وه ما د ده نه عن نفسه په باره د نفس د ده کې فاستعصم نو د ځان بچ ساتلی دی د ځان زمانه بچ ساتلی دی او دا هغه عمل نه دی کړی ولئن لم يفعل او کدی ونکي ما هغه کار امره چې زه ورته امر کوم لیسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکون من الصاغرین او خامخا شي به دی من الصاغرین د ذلیلانو نه دی به ذلیل شي او یا به جیل ته دی واچولی شي قال ربي السجن احب الی مما يدعونني الیه د آیت کې اوس د یوسف علیه السلام حال ذکر کوي چې هغه زندان غوره کړلو د دې نه چې دی په دغه ګناه کې واقع شي قال ویل یوسف علیه السلام رب یا رب زما السجن زندان احب الی ډیر خوښ دی ما ته مما د هغه کار نه یدعونني چې رابلي دغه ښځې ما لره الیه هغې ته د ټولو ښځو ته نسبت وکړلو وجه دا ده مفسرین وایي چې د ټولو ښځو ته دعوت ورکړی چې د خپلې سیدې دې خبره دې ومنه والا تصرف او که وانړی ته عني زمانه کیدهن مکرونه د دوی هغه چلونه د دوی ته مانه وانړی اسبو مایله به شمه الیهن دوی ته واکون او شمه به من الجاهلین د ناپوهانو نه د ناپوهه خلکو د جملې نه به شمه یا الله د دوی د مکرونه او چلونه زمانه واړوه فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن دي کې اوس د استجابت د دعا د یوسف علیه السلام الله رب العالمین دعا قبول کړله فاستجاب نو دعا قبول کړله له دلر ربه رب د فصرف نو واړولو عنه د دنه کیدهن مکرونه د هغوی د دې زنانو مکرونه الله رب العالمین د دنه واړول د الله رب العالمین استجابت چې د دعا قبول کړله انه هو السمیع العلیم انه یقینا الله تعالی هو السمیع هغه اوریدونکی العلیم په ذات دی
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. کله چې عزیزي مصر ته پته ولګېدله چې یوسف علیه السلام پاک دامن دی او هغه دا مطالبه نه ده کړې، نو دوی ته دا مناسبه ښکاره شوله چې د واقعي د پټولو دپاره یوسف علیه السلام تر یو وخته پورې زندان ته ولېږي. نو هماغسې وکړل، یوسف علیه السلام زندان ته ولېږلو د دې دپاره چې دا واقع پټه شي. نور یوسف علیه السلام جرم نو کړی چې هغه زندان ته اچولو یا د زندان لایق و. ثم بدا لهم، بیا ښکاره شو، لهم دوی ته د مصلحت او دا مناسبه خبره ورته ښکاره شوه. من بعد ما رأوا الآیات، وروسته د هغې نه رأوا الآیات چې ولیدل دلیلونه د یوسف علیه السلام د پاک دامنۍ ولیدل. مختلف دلایل وکنه چې د عزیز مصر ښځې اقرار وکړلو چې او دا جرم ما کړی دی، دا مطالبه ما کړې ده، او دارنګه هغه شاهد او فیصله کوونکي هم دا فیصله چې وکړله چې کمیس یې د مخې نه شکېدلی که د شانه، نو هغې کې هم د دې وضاحت وشولو چې یوسف علیه السلام پاک دی، او داسې نور مختلف دلایل ښکاره شو چې یوسف علیه السلام بری دی او پاک دامن دی. نو څه شی ورته مصلحت ښکاره شولو؟ هغه دا و چې لیسجننه، چې خامخا زندان ته واچېده لره حتی حین، تر یو وخته پورې. یوسف علیه السلام زندان ته واچي، هماغسې وکړلو، هغې زندان ته ولېږلو. د ده نه وروسته به بیا د زندان واقعه شروع کېږي. زندان کې د هغه اوسېدل او د هغه د ملګرو سره تعامل او زندگی، د هغه تفصیل به وروسته آیاتونو کې شروع کېږي. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.